د افغانستان ولس تر هر څه ډېر زیات کتاب ته ضرورت لري. ځوانان ستونزو سره مخ وي، خو دا په دې معنی نه چې موږ پوهنتون پرېږدو. تعلیم وکړئ، په خپل هېواد کې کار وکړئ. الله وطندوست د حاجي ولي محمد زوی د پکتیا ولایت د ډېرې ولسوالۍ ګلغونډۍ کلي کې د سترګې اړولې دي. کابل کې په احمدشاه بابا مینه کې مې ژوند کولو. د حضرت ابراهیم خلیل الله علي لیسې څخه د 12 ټولګي څخه فارغ شولم. چې کله کانکور کې مې ازموینه ورکړله، ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي ته شاوخوا 300 نمرو باندې بریالی شوم. د ژورنالیزم پوهنځی مې ولوست. او اوس خوشبختانه د افغانستان د عامه کتابتونونو د نوحې ولسوالۍ د بخش امیر یم. نو تقریبا په کابل کې او په ولایتو کې د افغانستان د عامه کتابتونونو څانګې لرو او فعلا فعالیت کوي. که څه هم دغه ژوند په افغانستان کې په معمولا د ځوانانو لپاره خورا چیلنجي وي، خو بیا هم بریالي کسان هغه دي چې خپل ژوند سره مبارزه وکړي. ځینې خلکو یو اصطلاح ده چې دا ژوند داسې لکه یو امتحان کله هېڅکله د شاګرد پر خوښه نه وي. نو دا ژوند زموږ تاسو پر خوښه نه دی. طبعا چې یو سړی په خپل هېواد کې د مکتب دوره او د پوهنتون دوره ترسره کوي، په دې کې به ستونزو سره مخ کېږي. د معاصرې په دوران کې ځوانان ستونزو سره مخ وي، خو دا په دې معنی نه چې موږ پوهنتون پرېږدو. موږ خپل د ژوند لوی اساسي هدف پرېږدو. په کار دغه دی چې د ستونزو ترڅنګ موږ خپل د ژوند لوی هدف ترلاسه کړو، چې زه څنګه لیسانس ماستري دوکتورا وکړم، چې د دې نه خپل ځان، خپله کورنۍ، خپل هېواد غښتلی کړم. موږ باید د خپلو اهدافو ته د خپلو ارزښتونو ته په کتو سره ځان کې ژوندۍ روحیه راژوندۍ پیدا کړو، چې څنګه کولی شم خپل ژوند کې لوی هدف ترلاسه کړم، چې هغه لوی هدف زما د کورنۍ، زما د ملک، د خلکو او زما خپل نیکمرغي ده. د افغانستان ولس تر هر څه ډېر زیات کتاب ته ضرورت لري، چې باید د کتاب څخه خبر شي او کتاب څخه استفاده وکړي. موخه هم دغه ده چې د یو هېواد په ځانګړي ډول راتلونکي نسل ته ځوانانو ته کتاب ورسوو. په یو کال کې یو نیم کال کې هڅه هم دغه ده چې په خپل کاري ماحول کې کتابتونونه لا ډېر کړو، لا یې غني کړو په منابعو لحاظ سره، په امکاناتو سره، چې ورځ تر بلې خلک ورڅخه استفاده وکړي او راشي کې مطالعه وکړي هلته. که چې څوک مطالعه ولري او زما ډول ساده 20 دقیقې نیم ساعت مطالعه کوي، زه باور لرم چې انسان ډېر معلومات ولري، بلیغ به وي، فصیح به وي. همدغه مطالعه دی چې انسانانو ته د ژوند لا ډېرې ښې او نیکمرغه لارې ورښیي چې هغه هېڅکله د تصور نه وي کړی. همدغه مطالعه د علم دی، زده کړه دی چې انسان هېڅکله تصور نشي کولی، ولې په ډېر لوی موقف کې به ورځ کار کوي. هغه به هېڅکله دا فکر نه وي کړی چې زه په وخت کې رئیس وم، وزیر به وم، معین به وم، سفیر به وم. دا خیال فکر به هم نه وي، او دا فکر به هم نه چې زه به ډاکټر او انجینر وم د خپل هېواد لپاره. همدغه د علم او د کتاب برکت وي چې وخت کې به دی ډاکټر او انجینر وي د خپل هېواد او خلکو لپاره. که چېرته مطالعه وي، علم وي، پوهه وي، په کور کې، په ټولنه کې، په ملت په منځ کې، او قدرونه ورځ تر بلې په مختلفو برخو کې ډېر اوسېږي، د هېواد بسیار شي. زموږ د ملي مسؤلیتونو څخه دی د افغانانو چې خپل کور او خپل هېواد جوړ کړو او خپل خلکو ته خیر ورسوو. نو ځوانانو څخه مې هیله دغه دی چې تعلیم وکړئ، په خپل هېواد کې کار وکړئ. زموږ هېواد د نورو هېوادونو په پرتله لا ډېر تعلیم ته او لا ډېر خدمت ته ضرورت لري. زموږ عزت، زموږ پرمختګ په خپلې خاورې او په خپل تعلیم کې پروت دی.